تاسو لومړی دا وایو چې دلته خان علم رضا خان د پښتون قومي پارټۍ مشر چې د منطقې یو فعال سیاسي شخصیت دی د پښتون سوسیال دیموکرات ګوند په بلنه دلته اروپا ته راغلی و چې په یو سیمینار کې ګډون وکړي. البته هغه سیمینار کې دوی ګډون وکړو په هغه رقم چې لازم سیمینار تیر شو، لیکن موږ افغانان د خپلې خاورې سره د دلچسپۍ په ارتباط باندې او هغه څه چې د هر څه نه موږ په رښتیا هم ډېر ضرورت دی چې هغه سوله وي په وطن کې. موږ یو څو کسو افغانانو دا خواهش وکړه د خان لالا نه که راشي او موږ ته د دغه منطقې د سیاست په ارتباط باندې چې البته په افغانستان کې د سولې راتګ هم په دغه کې شامل دی یو څه ووایو. په هغه په لومړی د صافي صاحب مبارک صافي نه خواهش کوم چې د قرآن شریف یو څو آیاتونه ووایي، بیا وروسته د هغې ځینې به مجلس رسمي شروع. استغفرنا كده. قل إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د دې خاطر نه چې ستاسو درنو حاضرینو پېژندګلوي د خان علم رضا خان سره حاصله شوې اوسېږي. د هېوادمل صاحب نه خواهش کوم چې د دوی په پېژندګلوي تاسو سره وکړي. البته د هغې نه وروسته به بیا خان علم رضا خان خپلې خبرې وکړي. که بیا تاسو سره هم څه خبرې وي بیا به ټول یو ځای سره زموږ او ستاسې د وطن د افغانستان د سولې د راتګ په مناسبت هغه شریک کړو. دا نن غونډه چې دلته شوې صرف خواهش زموږ دا و چې په افغانستان کې د سولې د راتګ په ارتباط باندې منطقه کې سیاست سره کم دی، ځکه دوی عملي سیاست کړی او وطني سیاستمدار دی د منطقې صرف د دغه لپاره. نور موضوعات البته هغه د خان لالا پورې ارتباط لري چې دوی که غوښتل څه به په هغې باره کې ووایي که نه، زموږ له خوا نه فقط صرف دغه موضوعات. مننه سکي محمد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د فکر کوم چې په دې مجلس کې یو داسې سړی نه وي چې زموږ د سیمې وتلی سیاستمدار او ملي مبارز شخصیت خان لالا محمد افضل خان ونه پېژني، خو بیا هم او د ده له کارنامو خبر نه وي او یا د ده له بېداغه او روښانه شخصیت نه آګاهي ونه لري. خو د دغسې غونډو د غوښتنو سره سم یعنې زه په دې مامور شوی یم چې د خان لالا په باره کې یو څو خبرې تاسو ته وکړم. تاسې اکثره دوستان مو په دې پوهېږي چې خان لالا محمد افضل خان د پښتونخوا د سوات د ښېرازو درو د دروشخېلې یوې معززې کورنۍ ته منسوب شخصیت دی او د مکمل او منظم تحصیلات کړي دي په اسلامیه کالج کې، په لاهور ګورنمنټ کالج کې او پېښور لا کالج کې درسونه ویلي دي. د ایم اے او ایل ایل بي شهادتنامې یا ډګرۍ لري. د تحصیل نه وروسته یا د تحصیل په دوران کې سیاسي مبارزې ته مخه کړې ده، د خپلو خلکو خدمت ته یې ملا تړلی او د سیاسي مبارزې لارې غوښتې دي چې خپل قوم، خپلو خلکو او خپل وطن ته خدمت وکړي. په دې لړ کې خان صاحب د نېشنل عوامي پارټۍ په
لیکو کې خپل مبارزې ته دوام ورکړی دی. د اویاومو کلونو په پیل کې د ملکن ډیویژن لخوا د ملکن ډیویژن د یو ځانګړي وکیل په حیث د سرحد اسمبلۍ ته کامیاب شو او منتخب شو، او هغه حکومت چې په 1972 کال کې د مولانا مفتی محمود مرحوم او نشناوي پارټۍ لخوا جوړ شو. خان لالا په هغه حکومت کې اطلاعات وزیر او د واقعا په هغه وخت کې یعنې هغه زموږ د ځینو وروڼو په اصطلاح نمایانې کارنامې وکړلې. یو کار چې زما له نظره ډېر ارزښتمند، البته نور کارونه یې هم، یعنې د ده د وزارت په وخت کې لومړی ځل په سرحد کې د ملي مبارزو یعنې د پښتنو یا د افغانانو د ملي مبارزو یو کتاب د تورې شرنګ په نامه چاپ شو چې د خان لالا یوه ډېره ښه عالي مقدمه هم ورسره ملګرې ده، او دا اول ځل و چې د پاکستان د حکومت د یوې ادارې یا د محکمې نشرات لخوا دغسې یو مهم او د ملي مبارزو ښکارندوی کتاب خلکو ته وړاندې شو، او دا په دې کې لالا ډېر لوی نقش. د هغه نه وروسته لالا چې کله ذوالفقار علي بوټو د نشناوي پارټۍ او د مولانا مفتی محمود حکومت اعلان کړ، لالا نه خواهش وشو چې دی باید د هغه د سرحد کابینه بیرته جوړه کړي، د سرحد حکومت سنبال کړي، مګر لالا دا کار ونه منل او هغه چې خپلو ملګرو خپلو ملګرو سره زندان ته ولاړ. ان تر 1900 کال پورې شاوخوا دی په زندان کې وکړل چې جنرال ضیاء الحق په بوټو باندې کودتا وکړله او بیا هغه له خلاص شو، او بیا هم په خپلو سرګرمیو کې مشغول و او خپل د خلکو د خدمتونو د کولو لپاره خپلې سیاسي هلې ځلې او سیاسي سرګرمۍ جاري ساتلې. د هغه چې ټول 1990 کال کې لالا د خپلې سیمې نه د پاکستان د ملي اسمبلۍ لپاره د ممبر په حیث باندې انتخاب شو، او په دغه دوره کې د پاکستان په نېشنل اسمبلۍ کې د اپوزیسیون د ډلې د معاون په حیث باندې د کار کاوه، او د 1993 کال په انتخاباتو کې بیا له خپلې سیمې دی انتخاب شو، او په دغه انتخاباتو کې چې د نېشنل اسمبلۍ ته ولاړ، د حکومت لپاره د غوره شو او د حکومت د غړي په حیث د غوره شو. په اول ځل کې وروسته د قبایلو یا سرحداتو وزارت ورکړ، مګر لالا په اولین کنفرانس کې چې ده زه خپله په هغه وخت کې جوړ شو، او دا مسئله د پاکستان په مطبوعاتو کې کافي اندازه هغه شو منعکسه شوه. لالا دا خبره وکړه چې قبایلو ته باید پس د دې د مستقلې رایې حق ورکړل شي او هلته باید انتخابات ترسره شي. لالا نه په درېیمه ورځ هغه وزارت واخیسته او دی دته د شمالي علاقه جاتو او قبایلو وزارت ورکړ چې په 1990 اکتوبر کې هغه حکومت فرح احمد خان لغاري مات کړ. بیا هم لالا په نګران حکومت کې د نواز شریف تر دویمې کابینې جوړولو پورې د ریلوې او د جنوبي چارو د وزیر په حیث پاتې شو، او دا په خپله په دې دلالت کوي چې هغه سره دی چې د بېنظیر حکومت په کرپشن او په نورو مسایلو متهم، او لالا په واقع د بیداره شخصیت او د یو متمرس پوه په حیث باندې د دویم ځل په نګران حکومت کې هم ډېر بحث